المرسي تضامشين كمشين رخصة برتدرنا دروس الفوري سوات كان يقول او شامل سلطري كان يقول جی په ثوابای زیده کلی کې ولاړیو د کما چې د پښتنو ډیره لرغونې لوبه ده مخه چې په ثوابای مردان بونیر او دغه علاقو کې وشته شي ډیر زیات مخماران چې کم سړی مخه ولي هغه ته مخه وي او چې کم سړی مخه ولي هغه ته مخمار وي دغه مخه څنګه جوړیږي دغه مخه س لوازماتي د نننای دغه ټورنمنت فائنل له د دې یو بنسټګر یا دغه جوړونکو را سره ولار دي چې دغه ټورنمنت جوړ کړي دي هغه نه دغه مخه په حق لا پښتنه کو چې اول خو تاسو ته ډیره مننه کوم چې موږ له وخت راکړ ډیره مهرباني زه تاسو ډیره مننه کوم د بیټک ټي وي او د ټول ټیم چې زمونږ د محفل تراله لو دی له خوندونه ورکړل ډیره زیاته مننه تاسو را سره خپل پیجنګلو کوي او لګ دغه مخه پاک لرا سره خبرو کوي چې د سوره وخت نه تاسو مخولي او دا نننای کم ټورنمنت چې جوړ کړي دي نو دام پس بنیاد باندې جوړ کړي په ذهن کې مو څه خبره و بسم الله الرحمن الرحیم د مخه خو دا خبره بس دا کوم چې مخه مونږ ولې جوړ کړل مخه خو مونږ ځکه جوړو دلته خو مختلفې لوبې دي د کرکټ ټورنمنټونه دي د فوټبال ټورنمنټ دي او مختلف لوبې دي د والیبال ټورنمنټ خلک کوي چونکه زمونږ د مشرانو لوبه د مخه زمونږ سره ډیره مینه ده د وړکوالي نه تقریبا کوم به تاسو تاسو کو چې کله نیول تقریبا 30-35 سال نه مونږ ډیر ماشومان چې مونږ ځان له واړه غشلینده جوړ کړو دا مونږ وشته انو دې سره زمونږ ډیره د مشرانو د وخت نه مونږ ته اساسه پاتې ده مونږ وو چې دا د علاقې نه روکه نشي او خصوصا د زیدي زمو مونږ غسته ده مونږ چې په زیده کې روکه نشي دغه په هر کلی کې خولي خولي مشران دي او دا شی ژوندې ساتل دي او د لوب څومره ټیمانو در سره ایسا غسته ده او د ثوابای د څوره کلو خلک در سره راغلي دي په دې کې خو ما سره رابطې ډېرې شوي وي الله پاک دې ټولو ډېر قدر وکړي خو موږ سره گنجایش بس د 30 ټیمونو نو 30 ټیمان دي کې موږ شامل کړي دي او هغه مقابله سره ته ورسېدي نن الله پاک په خیر سره او نن د خیر سره د کرنل شیر کلی او د شاه منصور فائنل له او ډېر په خوند مخه دې تر ورسېد ان شاء الله او ټول تماشایان بر دین ډېر مزه اخلي نن فائنل هم ډېر خوندور وي ان شاء الله ډېر زیاته مننه څه پیغام ورکول غواړي د دومره خلک مراټول کړي دي د ثوابای د بیلابلو کلو خلک مراټول کړي څه پیغام مولس لور کوي د دې مخه د لارې زمونږ پیغام زمونږ د ټورنمنت په نوم کې مونږه کلیر کړی دی د دې ټورنمنت لمنګه نوم امن مخه نمایشي خره مونږ امن غواړو مونږ په خلکو کې امن خورو مونږ وو چې د مونږ په پښتنو باندې د دهشتګردۍ د ډاکوانو نمونه یې خېشوي دي مونږ وو چې د دې لرشي مونږ امن پسند خلک یو مونږ وو چې په دې معاشره کې د امن نشي مونږ د نمایش نه نوم امني خره وجري زمونږ آبادی دي دا زمونږ د پښتنو کلچر دی او د وجرو کې مونږ کینو پاسو او په دې مخه باندې مونږ د خپل وجري آبادو ډېر خوشاله شو چې دې مخې له راشو دې کې موږ دا یو داسې ګیم دی چې دې کې موږ سپین ګیري ولیدو مخه داسې ګیم دی چې هغې یا سپین ګیري ډېر پر شوق باندې ښکلی مزېدار اوس بختر
جی دا وخت د چې کم ټیمونه دلته کې حصہ په دې ټورنمنت کې اغستې وه د هغې کې دوه ټیمونه ظاهري خبره ده چې فاینل ته اخیري سر ته به دوه ټیمونه رسي د شاه منصور او د کرنل شیر ټیمونو دردامن دغه فاینل لوبه ده د شاه منصور د کلي کیپټن وکاس خان را سره ناست دی چې په زیاتو میدانونو کې به تاسو لیدلی د کبډي میدانونه کوي که د ولیبالي که د مخې میدانونه ډېر ښې لوبې کوي وکاس خان را سره ناست دی او هغه چونکې د ادب سره هم تعلق دی یو شعر ورته وایم چې دې مقام ته چې خیبر را رسېدلی دې مقام ته چې خیبر را رسېدلی ډېر پرېوتی پاسېدلی دی په لار کې نو ستاسو ډېره زیاته مننه کوو او دې فاینل ته راورسېدی په دغه لار مو څنګه در دې سره وواله حمزوي صاحب ستا ډېره مننه کوم چې تاسو مونږ ته ټایم راکړو مونږ د شاه منصور ټیم په فرست ټایم ډېر وخت بعد تقریبا خپل ټیم ته ډېر غټ جدوجهد هم وکړو او دې ځای ته راغلي یو شاه منصور کې چونکې مخه ختمه شوې وه یو 4-5 کاله کېږي داسې چې مونږ لګیا یو مونږ کوشش کوو چې مونږ کلاړیان پیدا کړو مونږ دغه پیدا کړو او مونږ کوشش وکړو د هغې الله صله راکړه نن په دې فاینل کې ناست یو د ښه ټیم سره ناست یو د ضلعې د ښه کلاړیانو سره ناست یو او غټه خبره ده چې مونږ د خپل کلي څلور تره ناست یو دا ټورنمنټ چې دی دا د میلمه دی د څلور واړه میلمانه دي مونږ صرف د خپل کلي د شاه منصور څلور واړه پلیران ناست یو او زمونږ دا هم کوشش دی په تاریخ کې شاه منصور چې ته د امبوی لبه نه ده ویشتې نو روان کال له به انشاءالله تاسو مونږ سره راځئ مونږ سره به انټرویوګانې ومخلئ او په ړومبي ځل به شاه منصور کې مونږ چې ده نو د امبوی لبه ولو نو تاسو به مونږ سره هغې کې هم تعاون کوئ انشاءالله وجه دا دواړو ټیمونو یو فتح کړی دی غشي سارول او دا غینه بعد پرې خودل بالانس سکور شه 15 او 15 روسه پوری میچ بیا ورغلو چې کټ پخته روان دي زبردست میچ روان دی د شاه منصور او نوي کلي د نوي کلي رخسار کپتان زه خو د ټول نه اول ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او زمونږ دا محفل مو څومره ښکلی کړو ستاسو په وجه هسې خو د حجره کې خلک ناسي خو هغه حجرې والا خلک یې وویني ستاسو په وجه دا پته نشته چې دا تماشه کم ځای ته ورسېده نو یو خو ستاسو ډېره ډېره شکریا بل دا یو داسې لوبه ده چې دې کې امیر او غریب نشته که امیر دی هم په ښارو کې ناست دی که غریب دی هم هغه هم ځان ته څادر غوړولی ناست دی ټول فالتو چته واړی راځي تماشې له ځان را رسوي نو دا ده چې اوس لغونې ویشتلې ګران شو ما چې څه وخت ملستې وه پکې نو هغه وخت به باجوړی لنده په 40 روپۍ کېده او نن سبا هغه باجوړی لنده چې دی نو هغه په 10 زره کېږي او دا دوه ټیمه دي جوړ شو
جی په دغه نننۍ مخې په دغه فاینل کې را سره زموږ ډیر ګران محترم شانی یوسفزی صاحب دی چې د ادب سره تعلق دی نو ضروری خبره ده چې ادب او کلتور دواړه د یو رور او خور دي نو دینه بلګه پښتنه کو چې دغه شعر او د ادب نه علاوه دغه زموږ کلتوري لوبې دي د زرګونو سوونو کالو نه را روانې دي پښتانه مخولي دغه ته په کم نظر باندې ګورئ مننه کوم مزوي صاحب او استاد یو جهان مننه او د بیټک ټي وي د ټول ټیم زه او جهان مننه کوم چې موږ له مقرره او خصوصا د غیدا شکریا ادا کوم چې د پښتنو د کلتور طرف ته هغه راغلل د پښتون کلتور موږ ډیر زیات شاته یې خېره موږ کچري پښتون کلتور صرف پر خپل سوشل میډیا لکه څنګه چې زموږ د ملګری لګیا دي او زموږ د نوې نسل ته مخه تکي خو د پښتون کلتور دومره زیات مضبوط دی دومره زیات دروند دی او هغه کې دومره زیات کیپاسټي ده چې زما یقین ده چې ان شاء الله دا کلتور به په مخ کې زی نور به په مخ کې زی او د دې مخې حواله سره چې تاسو څنګه خبر وکړه نو دا مخه ان شاء الله ډیر ان قریب چې کوم دی نو دا زمونږه بین الاقوامي لوبو ته اولمپکس ته دا روانه ده دا د پښتنو د لپاره زما په خیال دی ډیر لوی د فخر خبره مننه صدر صاحب وجره د مشران پکې ناستي الکان ناستي ماشومان ناستي او یو د پښتنو ډیره تاریخي د سونو کالو زرګونو کالو لوبه کیږي ټورنمنټ او د غینن فائنل له سګورې داسې لوبو ته وجره آبادی دي ماشومان پکې ګرځي خنداګانی دي ژوند کولې دي دې ته په کم نظر ګوري دا تا چې په کومه خبره باندې رڼا واچول نو سو وخت په دې ملک داسې یو پریشانی راغلی و چې ډیر خلک لغونده کې تنگ نظر شوی و خو د دې لوبې خاص کر چې کومه ده مخه ده نو دا زمونږ د پښتنو غالبا 100 کاله مخکې زمونږ پښتانه شاید لږ ډېر فرق به یې پکې داسې زمونږ پښتانه د چې کوم تاریخ ته هغه دغه دی نو د هغه وخت نه دا مخه او دا نیزه دا د پښتنو یو ډېر لوی اهمه یو جزء او یو د لبي او د خاص کر د خپل د پښتو یو ډیر زبردست قسم له چې پاغي باندې هغه د مخه ویل شي او منګه پاغي باندې د پښتنو یو یقین دی او د پښتو یو پہچان دی رخسار بازار دی او رخسار دا میچ په ټوله دنیا کې به کتلی شي لایو روان دی علي زادا ياسين وبين كان في ټیم زموږ ټیم راغلی دا غي او نمائنده مو پکاري
سید فرحان علی شاه د خپل ټي وي نه سید قاسم شوا د شوی قاسم دای ته موږ گزارش کوي چې دای خپل میډلز ورکړي او یوسف خان د ګواټي سیرای سره تعلق ساتي زاګر خان ډیره مننه صدر صاحب او ټول یو مبارکۍ به رخسار دي گزارونه کړي دي د خپلې مکاویش کې روانه راځي نه خپل شیټ واخلي ټولو نه زیاتې ټکای ویشتي دي حضرت علي ډېر خوندور کلاړي ډېر ښکلې مخولي ډېر ښکلې مډلې بابر سلیم خان په لاس باندې یو داسې شخصیت لا ټرافي ورکوم چې دا میچ دا ټورنمنټ به کله شروع شوی دی هغه مسلسل راغلی دی دې ټولو میچونو ته ناست دی هر یو کلاړي له داد ورکړی دی مشتاق بابا ته خواست کوم چې په خپلو لاډای باندې په ساري باندې واپس په مخه باندې مرین په کلاړیانو باندې دا مشر د شاه منصور د ټیم کپتان ته مې خاص دی نوي کلي د کرزشیر کلي رخسار ګروپ کپتان رخسار خان ته خاص کوم ډېر زیات تاریخ ولوي ډېر ښکلی ډېر جوړ کړی شیراز خان ته خاص کوم چې وینر کپ وینر ټیم ته ورکړي جناب شیراز خان ډېره د خوشحالۍ موقع ده د یو ډېرې سختې مقابلې نه د یوې میاشتې د مقابلې نه بعد رخسار خان نوي کلي ته کپ وړي د ټول ټیم دپاره ډېره مبارکي چې تاسو دغه ټورنمنټ وکاته د دغه لوبې مو کتې مخماران مو کتل دغه ګټلې شوي ټیم کیپټن را سره ولاړ دی اول خو تاسو ته ډېره زیاته مبارکي ستاسو ټول کلي ته مبارکي څه ویل غواړئ څه تاثرات مو دي کپ مو ګټه انعام مو ګټه بس د الله پاک ډېر لوی شکرګزار یم چې الله پاک راله دا فسټ ټرافي راکړله په فاینل کې تا ته وختي ما ویلي وو چې دواړه ټیمان راورسي نه دا د دواړو ګټه او د پښتنو چې کوم دی محفل چې ښه په خوشحالۍ په امن سر ته ورسي دا د ټولو پښتنو ګټه ده نو لهذا خامخا سړی چې کوم دی نو جذبات یې هم ښیي او ښه فیل کوي او ملګري هم خوشحاله وي سپین ږیري سړي سره راغلي نو چې هغې ښه په عزت لړ شي نو مطلب دا سړی خوشحاله وي ډېر خامخا کلي کې هم خلک په تمه وي چې یاره کپ په ګډي که بیلي او د ټلیفون رابطې هم کېږي ټول ملګري په تمه وي لایو هم خلک ګوري نو لہذا چې کلي ته لاړ شئ د دې په خوشحالۍ کې به څه پروګرام کوئ کلي کې به څه پروګرام د دې په خوشحالۍ کې به پروګرام کوو دا کمیټه خلک سره تاسو په دې خپل شیشه خلکو دار څخه د دې باره کې به پروګرام کوو یو خوندور پروګرام به زموږ د غنورونه په کېمي چې موږ سره فائنل ته رسایي کړې ده او ټول به یو ښه میسج به ورکوو د خلکو ته ډېره مننه